و یو پلار یو زوی او دا دواړه غلو او دواړو به وړې وړې غلاګانې کولې. د پلار به چې دی کنه اکثر به وړه وړه غلا کول او غریبانان به وي چې غلا کوي او حرامې روپۍ ګټي نو برکت به پکې نه وي. نو دوی به وړې وړې غلاګانې کولې. دا زوی راغی او د پلار ته ویل چې پلاره ټول عمر مو وړې غلاګانې وکړلې، راځه نن به در باندې داسې زبردست غلا وکړم او داسې غټه غلا به در باندې وکړم چې एकदम مالداره شو، سم ډېر مالداره شو. او ورته څنګه غلا را باندې کوي او بچیه وایي داسې غلا مې داسې ځای مې کتلی دی، داسې غلا به وکړو چې ښه ډېر به مالداره شو. وایي څه ځای دی؟ وایي ځو د باچا دربار ته، د باچا کور ته، او د باچا په کور کې د تخ لاندې خبر شوی یم چې هغلته باچا د خپل تخ لاندې کومه د کټ پخه چې ده هلته د سرو زرو خښتې خښې کړي دي او دا به راواخلو او خرڅې به وکړو مالداره به شو. بل پلار ورته وایي چې سوچ خو دې ډېر ښه دی، خو بچیه د غلا به کوو څنګه؟ د غلا به څنګه کوو؟ او هلته د باچا دربار کې چې دی که نه ورتګ ډېر سخت دی. نو دې بچي ورته چې پلاره ما ته طریقه راځي، خفه کېږي به نه، سم صحیح چل مې یاد دی. وایي څنګه؟ بس ما ته طریقه راځي. مخکیني باچایانو به داسې کول، چا به ځان سره زمري ساتل، چا به ځان سره په دې خپل دربار کې سپي ساتل. وایي داسې کار به وکړو زه هسې د باچا دربار ته کله ځم کله راځم، د باچا دربار کې چې کوم دوه خطرناک غټ غټ سپي دي دا به ځان سره اموخته کوه، لږه لږه ډوډۍ لږه لږه غوښه به ورته واچوم، ځان سره به یې اموخته کوه. بس نوره طریقه ما ته راځي. وایي ښه صحیح ده بچیه چې څنګه کې اوس مالداره شو. بس دې زوی داسې کار وکړو، دغه باچا دربار ته کله کله تلو، دې سپو ته به یې غوښه اچوله، کله به ورسره مینه کوله، خو بس ځان سره یې اموخته کړل. دغه د باچا دربار کې دوه خطرناک سپي وو، دا یې چې اموخته کړل ځان سره لږه لږه ډوډۍ به ورته اچوله، لږه لږه غوښه به ورته اچوله، دا یې ځان سره اموخته کړل. دا یې یو ورځ ځان سره بیرون وباسل. چې کله یې بیرون وباسل پلار را خبر کړو چې پلار راځه، او دغه دواړه د باچا د دربار سپي وو دا یې مړه کړل، زنده یې کړل او د هغې نه یې پوستکي وباسل. کله چې پوستکي وباسل دغه پوستکي د پلار او زوی خپل ځان ته واچول. بس ځان ته خطرناک سپي ته جوړ شو، سپو غوندې ښکاره شول او ټوله ورځ د باچا په دربار کې د پلار او زوی ګرځېدل. باچا فکر کول چې دا به زما سپي نو دوی ګرځېدل. نو په دغه دوران کې شپه شوله. کله چې شپه شوله د باچا چې خپلې کوټې ته لاړو، د خوب هلته ویده کېږي او دغه پلار او زوی چې دی که نه په دې دربار په دې محل کې تاویږي را تاویږي. دا خو د دربار سړی و دا زوی، د معلوماتو چې د باچا کومه کوټه ده کومې ځای دی. نو چې کله ښه شپه پخه شوله ټول خلک ویده شول، نو دا دواړه پلار او زوی د سپي په شکل کې پوستکي اغوستی ور روان دي. کله چې د باچا کوټې ته ور دننه شول، هلته دا کوم د باچا دا کټ چې و دغه کوم ځای کې چې دا خښتې خښې کړې وې، نو په دغه ځای باندې شروع کړل. هغه ځان سره هغه اسباب راوړي وو چې کوم باندې ځمکه کنده کېږي، بس کنده یې شروع کړه، سلو سلو ټکار یې شروع دی. یوه خښته یې راویستله، دوه یې راویستلې، درېیمه یې چې راویستله په دغه وخت کې به باچا راویښ شو. چې واره که څوک یې چې باچا پرې راویښ شو، بس پلار دی چې پلاره منډې وهه، باچا راویښ شو ګیرۍ مو. نو په دغه وخت کې زوی مخکې او پلار ورپسې دی، منډې زوی خو یې ځوان و او دی په منډه کې تیز و. بس زوی چې کله منډه کړله د باچا د محل کوم دیوال چې و لاول نه یې ځان ته طریقه برابره کړې وه، دی پرې وختلو. کله چې د دیوال سر ته وختلو او پلار چې څنګه دیوال بر سر ته خیز وهلو، نو په دغه وخت کې هغه زوی پلار ته لاس ور واچولو، کشولو یې. نو په هغه باچا هم پرې راورسېدلو. نو باچا یې د پلار د پښو نه کلکونه ور چې والا که رانه خلاص شي، نه دې پرېږدم. بس زوی پاس کشوي او باچا یې کښته کشوي، زوی پاس کش کوي او د باچا یې ښکته کش کوي. نو ورته یې چې زوی درنه ګیرې کړم، یو څه چل وکړه، پلاره خفه کېږي به نه، هسې طریقه مې یاده ده چې بیخي به دې رانه شکل ونه ګوري. وایي څه کې؟ وایي طریقه مې یاده به د ویښتونه یې ګیر کړو. او دا زوی چې و دا د غل زوی، نو د توره راوبیستل او د خپل پلار نه یې سر پرې کړو په هماغه ځای کې. غله خو چې دي که نه، وایي د غل مرګ اکثره وخت کې د خپل غله د ملګري د لاسه وي. نو خپل پلار یې دغلته مړ کړو چې زما پلار که وي پېژندل نو بیا خو ما هم پېژني. نو پلار نه یې سر پرې کړو، تنه یې لاندې ورخطا کړله او پلار سر یې ځان سره وتښتولو. هغه د سرو زرو خښتې چې وي هغه یې ځان سره وتښتولې. باچا چغې کړې چې وزیره راشه، زر کوه، یو خوا بل خوا یې چغې ووهلې. نو وزیران او څوکیداران ټول را خبر شول. وایي چې غل راغلی او د سرو زرو خښتې یې ویوړلې، هلته چې ما کوم ځای کې پټې ایښې وې خښې کړې مې وې. هغه ورته غل دې وګیر کړو که نه؟ وګیر کړی مې دی، خو سر یې نشته. په تنه به یې څه وکړو؟ رښتیا هم چې سر نه وي د تنې نه خو څوک نه پېژندلی کېږي. بس تنه یو طرف ته خطا کړله، خښه یې کړله. نو اوس دا باچا دې وزیر ته وایي چې وزیره یو طریقه وښیه چې څه وکړه، دغه سرو زرو قیمتي خزانه ده، خښتې وړي چې دا پیدا کړو، څه وکړو؟ نو دې وزیر ورته چې باچا صاحب چورت به نه خرابوي، ما ته طریقه یاده ده، خبره پوه شو؟ ما ته طریقه یاده ده. وایي څه طریقه درته یاده؟ وایي دلته یو ملا دی دا تعویذونه کوي او اوښه دمه اوښه چې دمه کې چا چې غلا کړي د غل کور ته خپله ورځي ور دننه کېږي، هلته پکې کښېني. وایي ښه ورشه امولای صاحب راوړه. امولای صاحب پسې لاړو، ګرځي یو ملا یو پیر صاحب پیدا کړو، وایي راشه که د باچا نه چا خزانه پټه کړې ده او دا به را پیدا کوي، اوښه دمه که. هغه ورته یې سیده اوښه راولې، اوښه چې راوستله هغه دم کړله. وایي دا کلي کې خوشي کوي، کار ورسره منه لري. دا چې کوم کور ته لاړه بس هغه کور چې دی که نه د غله کور دی.
بس دغه غل چې و دا خو په دربار کې ګرځېدو دغه ټول جریان معلوم شو چې دغسې مولوي صاحب راوستو او بس غل چې دی که نه په اوښه باندې معلوموي. نو دی چې دی خپل کور ته لاړو، کلار د دروازې په سر ورته کېناستو چې اوښه به منکر راځي بل چا کر نه ځي. نو یوه ورځ په کلي کې اوښه وګرځېده، بله ورځ څو ورځې وګرځېدله، خو اخر هم د دې غله په کور ور دننه شو. خو چې ور دننه شوله غله ورته دننه ناست و، او چې څنګه ور دننه شو هغه دروازه را بنده کړه او په اوښه یې راټوپ کړه او اوښه چې دی که نه حلاله کړله. کله چې اوښه حلاله کړله او ټوټې کړله او دا غوښه چې دی که نه ټوله په یو کوټه کې دننه کېښودله او ښځې ته یې ګوره چاته حلو نه وایي، پوه شو، څوک خبر نه کوي، ښه صحیح ده. نو په دغه وخت کې اوښه ورکه شوله. باچا بیا وزیر راوغوښتله چې وزیره اوښه ورکه شوله، اوښه خو چې دی که نه موږ دې دپاره خوشې کړو چې غل پیدا کړو، اوس اوښه ورکه اوس څه وکړو؟ وزیر ورته چې چورت به نه خرابوي باچا صاحب. اوس څه شی دی؟ وایي دا بوډۍ ښځې چې دا ډېر هوښیارې دې ته چلونه ورځي، دا په دې کورونو باندې وګرځي، یو کور او بل کور ته به ځي او معلومات به ستا د اوښې وکړي او څومره قصابیانې چې دي که نه دا به ټولې بندې کړي. دا اوښه چې د کوم غل کور ته تللې غل چې دی که نه حلاله کړې ده او بیا یې غوښه ټوټې کړې په یو ځای کې ایښې ده، نو د غوښې معلومات به کوي او دا بوډۍ ښځه به دې کور والا ته وایي، هر کور ته به ورځي چې موږ ته لږ د اوښ غوښه راکړئ او حکیم ماته ویلي ستا بچی مریض دی او د لپاره د اوښ غوښه د شفا ده، ورته په هغې کې شفا ده. نو د اوښ غوښه ټولې قصابیانې باچا صاحب بندې کړې، زما لږ د اوښ غوښه پکار ده. نو دا بوډۍ ښځه په دې ټول کلي کې ګرځي، اخر به د اوښ غوښه که د هر چا په کور کې وه بس هغه کور به دغلي. باچا صاحب ورته چې والا وزیر صاحب دماغ دې کار کوي، دا کار کوم. او چې څومره قصابیانې وي دا یې ټولې بندې کړلې. بس بوډۍ ښځې ته یې چې په کورونو ګرځه، نو هغه سړي خو چې دی که نه په دربار کې ګرځېدو را ګرځېدو هغه بیا دا خبرې واورېدلې. خو چې کله دا بوډۍ ښځه په یو کور ځي بل کور ته ننوځي، په یو کور ته بل کور ته ننوځي، د اوښ غوښه نه پیدا کېږي. اخر کې چې د غل کور ته ورغلله نو په دغه وخت کې دا بوډۍ ښځه د غل ښځې ته وایي چې زما بچی ناجوړه دی او حکیم راته ویلي چې د اوښ غوښه ورکړه او قصابیانې ټولې بندې دي، باچا بندې کړي دي. که تاسو که لږ د اوښ غوښه رایې کوئ مونږ زه به خپل بچي ته یوسم. هغه ورته اوښ غوښه مونږ ښه ډېره ده، زما خاوند چې دا بل ورځ اوښه حلاله کړله، راشه چې درکړم. بس څه ناڅه غوښه یې ورکړې چې دا واخله. نو چې دا بوډۍ ښځه څنګه د دې کور نه وتله نو په دغه وخت کې بیا غل را دننه شو. ښه بوډۍ چېرته تللې وې؟ د اوښ غوښه مې پکار وه او زما زوی مریض دی. وایي څومره یې درکړې؟ دا غوښه یې راکړې نه. وایي کمه یې درکړې؟ راشه چې زه لږه ډېره درکړم. وایي ښه ډېره راکړې. وایي کوټې ته یې بوتله. خو چې کوټې ته یې بوتله هغه یې حلاله کړله او بوډۍ ښځه حلاله کړه، هغه یې په یو ځای کې ښخه کړله. اوس بوډۍ ښځه مړه شوله. نو چې لاول غل ورک شو، ورپسې اوښه ورکه شوله، ورپسې بوډۍ ښځه ورکه شوله. باچا سر بیا فکر پیدا شو، وزیره بیا راشه، وایي څه چل دی؟ بوډۍ ښځه ورکه ده، اوس څه وکړو؟ نو اوس د بوډۍ ښځې دپاره به څه وکړو؟ وزیر ورته چورت به نه خرابوي باچا صاحب. وایي څه کوې؟ وایي دا غل چې دی که نه دا په قلاره نه کښېني، داسې کار به وکړو، داسې پروګرام به ورسره وکړم چې دې غل ته به چې دی په دې لارو کې د سرو زرو سکې په یو ځای کېږدم او د سکو سره به خوا کې یا لږ په فاصله کې لرې عسکر به ورسره ولاړي. نو که چا هم د سرو زرو سکې ته لاس کو بس هغه به غلي. پخوا به داسې وخت و چې چا به غلاګانې دومره نه کولې، یو نیم کس که چېرته بدبخته به پیدا شو، خو غلا چې دی که نه که په لاره پیسې هم پرتې وي چا نه راغستلې، غلا غټه خبره ده، په لاره پیسې هم پرتې وي نه به راغستې. خو باچا د وزیر باچا ته وایي چې باچا صاحب خفه کېږم، که چا هم د لارې نه پیسې راواخېستل پوه شي چې دکې کار شته همدا غل دی. هغه ورته دا کار وکړه ځه چې تا دا تجربه ښکاري. بس د باچا صاحب داسې کار وکړي، یو ځای کې سرو زرو روپۍ کېښوده، بل ځای کې عسکر ورسره لږ په فاصله کې ولاړ دي. نو دا غل چې بیا بازار ته راوته ویې کتل روپۍ پرتې دي. نو ده خو ووایي چې عسکر یې مو کتل که روپو ته مې لاس کو ګیرې مې راځئ یو بل کار وکړه. دا غل لاړو، چې کله غل لاړو موچي ته ورغی چې موچي صاحب یو زبردستې سپلی به راته وګنډي او سپلو ته به لاندې تلی چې ورکوي نو هغې پورې به اندروبا نښلی، اندروبا مې پکار ده. وایي څه پکې؟ وایي بس پکار مې دی یو چا رانه غوښتي دي. بس هغې خو موچي او پیسې واخیستلې او ده زبردستې سپلی جوړې کړلې ورته لاندې اندروبا ته پورې. او دا غل په بازار کې روان دی لاندې نه ګوري چې کوم ځای کې سرو زرو روپۍ د هلته پې خپه کېدي، بس یو سکه ور پورې نښلي، بل ځای کې چې روپۍ د هلته ور پورې سکې نښلي او که لاس یې ټیټ کړی بیا خو ګېرېدو همداسې پټ روان دی چې د ماښام شو ټولې سکې ټولې کړې دي. چې کله ماښام شو غل هم ګیر کو وایي نه، وایي سکې وایي هغې هم وړې دي. چې دا څنګه غل دی چې نه ګیر کېږي؟ غل ورک شو، اوښه ورکه شوله، د هغې تر څنګ بوډۍ ورکه شوله، سکې ورکه شولې. وزیره د خزانې نه دې خلاص کړم، اوس څه وکړم؟ دې وزیر ورته چې باچا صاحب چورت خراب نه کړي. ولې؟ وایي داسې کار وکړه چې ته اعلان وکړه، دا غل قراریږي نه، دا بیا هم غلا کوي. اعلان وکړه چې د ورځې به ټول خلک کار کوي، د شپې به څوک د کور نه راوځي. که څوک د شپې د کور نه راووت نو پوه شي چې دا غل دی. ښه څه دا اعلان وکړو، بس ټول خلک د شپې بند شول، دوکانونه څنګه ماښام اذان به وشو او ماخوستن لمونځ به وشو، بس د هغې نه بعد به خلکو دوکانونه خلاصول، نو به څوک د کور نه راوتل، کورونه تر سهار لمونځه پورې به بند ول. نو دغه خلک به چې دی که نه دا غل چې و دم دا اعلان واورېدلو. نو دا غل راغی
د بازار په کونج کې دکان ځان ته خلاص کو او هغه ته پیکوړې خرڅول شروع کړ. پیکوړې ځان ته تالم لګولې، غوړیم دی وړم دی سیستم ځان ته برابر کړو. نو په دغه وخت کې دا وزیر چې د شپې ګرځي ګزمه کوي، اس ور سره ده او توره د ور سره قیمتي لباس یې اغوسته ده. په دغه وخت کې ګوري که څوک د کور راوته خو هغه بغلی نو یو کونج کې وکړه چې اور بل ده او غوړی دی را سره کېږي کنه کړای بل ده. نو په دغه وخت کې ورته راغی چې څه کېدل ته والا کا. دغه سړی ورته وی دا غل چې غریب سړی ما او پیکوړې پخوم او سار ته چې دې کنه زما ګاګ ډیری نو بیا سار کې نشم په خولس اوس د شپې نه ورته په خون چې سار ته ټول آمدي خپام کوه ګور دلته غل ډیر شوی دی او که څوک دی وکتل ما خبر کا ګوره وای خصه ده دا وزیر یو د سلس شل قدم واخذ د سلاړو دی پیکوړو ولا چې چاله مړ کړم زر راشه وزیر سره او چې را منډه واره چې تر څو پورې راتلو صاحب وای غل غل وکنه وای چې شو کړو وای ډیر زیاتی وهله مخ ته سپیړ نیولې او دا شان رانه غسر وای څه شو وای دې سی وتخریدل او بس وزیر په اسمانه په خواړه ول دسی منډه کړ چې شل قدم لاړو بیا د غل چې کړ چاله وزیر سره راشه چې مړ کړم غل غل ده وزیر سره بیا د خورا منډه کوي چې څه شو وای دسی لاړو چې کله بیا دسی لاړو بیا ورپسې په دریم ځل کو چې دلته راشه و بیا راغله ده وای چې څه شو وای بیا دسی لاړو کنه نو چې څنګه وزیر سره منډه کول منډه مو وای ولې وای دسی کارو کا وای دا غل تا پسې نه درځي تا نه ډاریږي وای ما پسې راځي زه غریب سړی د شیان را ناخلي دسی کارو کا ته د خپل لباس او د اس او د توره ما ته راکا او زما د لباس ته واغونه زما په ځای کې او چې غل راشي ته به ګیر کې زه واسه تاویږم خدا کار دی خدای کوړو واره خو دماغ دې کار کوي او صحیح لباس ته واغوست لباس چې ورکو د شاهي لباس واغوستل هغه د وزیر جامې واغوستل لباس کې نه تورې ته واغوستل هغه وزیر تر ساره پورې ته پیګوړو په ځای کې راسو خو غل ورته نه غږه غل د خپل او د وزیر جامع او اس او تورې ټولو تختول کله چې تختول تر ساره پورې ورته غل رانغه بیا دربار ته راغی وزیر سدي وکړل او چې غل نه راشي وړل د پیګوړو په لباس کې په خیرانو کارو کې راغی خو وسوکو غل نه پیدا کیږي باچا مه حیران ناس ده په دغه وخت کې هغه چې د بازار کې خو کرپی لګېدلې ده چې څوک به د کور نه راوځي د شپې نو په دغه وخت کې دغه د شپې یو دکان ته راغی دا غل د دکان ته راغی وای نسوار مې پکړی کله نسوار دې راکړ کنه چورت مې خراب دی چورت مې لګ برابر شي وای نسوار دې پکړی وای دکاندار ته وای دې سیګارو که سحر ته راشه او د شپې دکانونه موږ نه خلاصو باچا اعلان کړی د شپې وسوک نه ګرځي وای اوس مې ضرور پکار د خیر د بره زین دکان مخلصو د بره زین راکا وای ګور الکه موږ په باچا باندې ګر کې وای نه خیر ده ځه چورت طبيعت مې ډیر خراب دی ته راکا او چې هغه لاس جی کړی د برنه ور کړی وای زه یاره بیرونه دی غل आवाज ور کړی زه سي لنډه غوندم دي کارو کړه لاس لګ راوګت کا او لاندې راکا هغه ورته خصې ده نو چې لاس راوګت کړی نو دته لاس راکښ تورې راو بس نو د دکاندار نه لاس په بیخ کې پرې او لاس ځان سره واوسل هغه په دکان کې چیغي وای چې والا کداري کوم کارو کوس بس د غلط نه لاس پرې چې لاس تر پرې کو تخریدلو نو په دغه وخت کې د غل چې اچا چې د سرو زرو خختې پټې کړې وي او وخه یو بډای پټه کړو د باچا د وزیر نه پکې تور او اسوس غلول او بیا د سرنه په ګلاس پرې کو نو دې په سبب باندې د باچا دربار ته راغی د باچا دربار ته چې کله راغی نو په د باچا دربار کې د باچا یو لور ده او نور خلک دي مستیانه کوي جشن یو پروګرام بینولې خوشالیان دي څوک شراب چي څوک کترونه کوي نو د خلکو ته چې تاسو ما پیژنئ د باچا لور ملاړ ده وای نه تاسو کې وای زاغه سو کې چې تاسو د کور نه می د سرو زرو خختې پټ کړلې او بیا مې اوخه پټ کړله بیا مې بډای مړ کړله په کور کې خلک کړی دا او بیا مې د سکارو کو چې وزیر نه مې هغه شان وتختول ورته خداتې او بس خلکو راګیر چې راګیر کړلو کلک لکه وتړل او چې دا به سبا ته محکمې تاجریږي او باچا فیصله کوي دا پانسکی چونه تختی کلک لکه وتړلو خزه یې وتړي دغه دغه موچ دغه نسوار ولا لاس ته پرې کړو هغه ځان ته دروغ لګولای دی چې دا زما لاس ته ځان ته دروغ ته لاس لګي کوم خپل اصلي لاس چې دی کنه هغه شاته نیولای دی نو خپل لاس یې دی لاس سره کوي نو کلک کلک تړل دی چې کلک لکه وتړلو پروت دی هغه خپل جشن کوي اتم کوي شراب چي نو په دغه وخت کې دغه خلکو ته ویلې دي چې سبا ته خلاص زمړ کېږم دا غل ورته وای د سکارو کې یو ارمان خو پوره کوي څه شي ارمان وای لک سره زر راوړ یا میل یا بنګړي شي زما په دې سینې کې ادار چې اخیری ارمان پوره کېږي دا اخیری خواهش کوم پوره کوي تختول خواهش سم نشه مزه تړلې ما باشا لور سوچو کې اختیار وای دار چې اخیری ارمان پوره کېږي دا اخیری ارمان پوره زور کې ورته سره ضرور کوي تختې دې خواص نشي نه پټول شي بس لک سره زر راوړ په سینه باندې خې دی ورته ګوري هغه خپل جشن کو اتنونه او شراب یو چې کله هغه چې کله ویده شول به خود شول نشه پیرال ځکه هغه د نشه په حالت کې ول د اور پس کوم اصلي لاس چې هغه راوستل او د خپل د دروغجن دروغ لاس چې وکنه د سړی نه دکاندار نشي هغه ځان نشته خطا خپل دی واچول او ځان خلاص کو هغه سره زر چې هغه ځان سره وتختول کله چې لاړ وتختیدو هغه دکاندار چې لاس چې پرې کړ هغه سار په جړه را روان دي چې باچا سي ډیر جاړي او د خلکو فکر چې کله سار را پاسېدل چې ګوري لاس تا او سړی نشته اغل تختیدل بیا خلکو چې دا څنګه غلو
دومره خطرناک غل دی چې ځان نه لاس هم پرې کړی دی، اوس تښتېدلی دی. نو په دغه وخت کې چې کنه باچا ته ټوله کیسه وکړه چې دغسې شپې راغلی او ځان نه اوس لاس پرې کړی دی، اوس نشته. باچا ورته چې اوس غل پیدا کېږي او وزیر ورته چې باچا صاحب خفه نه شي، اوس که د هر چا لاس نه وي پوه شه چې دا غل دی، ځکه ځان یې لاس پرې کړی، نښه یې تیاره معلومه کړې ده. نو بس په دغه وخت کې دوی په دربار کې ناست دي. هغه دوکاندار نه خو یې لاس پرې کړی، هغه دربار ته په جلا روان دی چې شپې غل راغی او ما نه یې لاس پرې کړی. وایي چې همدا ته زمونږ نه څومره تکلیفونه دې موږ ته ورسول، موږ نه دې سرو زرو خښتې پټې کړلې، اوښه دې پټه کړله، سکې دې پټې کړلې، بیا دې بوډۍ ښځه دې حلاله کړله، د وزیر نه دې اسو تښتولو، بیا دې نور هم سره زر ورپسې وتښتول. اوس وایي چې زما نه لاس پرې کړی دی، پانسي کوي. بس محکمې ته مې ورکتل، هغه ساعت یې فیصله وکړله. هغه بیچاره دوکاندار چې و هغه یې په هغه ځای باندې اعدام کړ، پانسي. زمونږ ته به استادانو دا کیسه کله کله کوله چې که بعضې وخت کې سړی ډېر چالاک وي، د خولې نه ډېر چالاک وي که نه، نو چالاکۍ په وجه باندې ځان د یو مشکل او تکلیف نه وباسي.